د اوبو هغه څاڅکي چې د یوه کروندګر کښت ژغوري. له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي 4 جریبه کرونده ده. 5 اینچ اوبه نه وبېدل، اوس په 2 اینچ اوبه 4 اینچ ځکه د اوبې دي او دا پیپې دي والا ماسیوال دي پرې لار. په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپله 20 جریبه ځمکه یې د انګورو تاکونه کښېنولي وایي. دا تقریبا 3 کلن دغه دي تاکان دي، خو له 4 کلن له 5 کلن دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر د نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتي باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي او دا راسن هغه اوچې ته اوبه ورته تویېږي، د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې